دفاع وزارت لخوا ډیر ښه او د پرمختګ خبر اعلان شو. دا چې دا خبر څه دی ملګرو، که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دفاع وزارت د 300 بېلابېلو پوځي وسایطو د بیا رغولو خبر ورکړی دی. د دفاع وزارت د جګړیزو ګډو زده کړو قوماندانۍ کې د 320 بېلابېلو ډولو پوځي وسایطو د بیا رغولو خبر ورکړی دی. دغه وزارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د جګړیزو تامیناتو ښوونځي په ورکشاپونو کې 320 بېلابېل ډوله پوځي وسایط د تخنیکي او مسلکي انجینرانو په هڅو ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. یاد وزارت زیاته کړې چې په دغو وسایطو کې 204 رینجر، 21 حموي ټانکونه، 22 انټرنیشنل، 21 فورد ایفریست، 11 فور کلفودونه او ګڼ شمېر نور پوځي وسایل او تجهیزات شامل دي. د سرچینې په وینا له یادو وسایطو به د اړتیا په صورت کې استفاده وشي. بل خوا ښه خبر دا دی په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان هیوادونو د اوسپنې پټلۍ د لوړو رتبه مسؤلینو ترمنځ په درې اړخیزه ناسته کې د افغان ټرانس اوسپنې پټلۍ پروژې په مسیر چې له مزار شریف څخه پیل او د پکتیا ولایت تر خرلاسې بندر پورې غځېدلې هوکړه وشوې ده.